نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. عابدې د کریم او سرور خان د لانجې په اړه معلومات وغوښتل. ملا صاحب وویل چې له کریم سره خبرې کړي، لانجه لا تر اوسه حل شوې نه ده. خدای به هڅه کوي چې دواړه لوري سره پخلا کړي. له بلې خوا عاقله ورخطا ده او له ښاپیرۍ غواړي چې کریم ته زنګ ووهي. راځئ واورو چې کیسه څه ده. نلوتل کاکا ناوی وی عقله ته اوهو لاس دې ولې ټینګ نیولی دی. پیاز مې دیګ ته ور واچول، د غوړیو څاڅکي راوالوت، لاس مې لږ وسو. فهیم دې ولې دلته راوستی؟ خوارکی ناروغ دی، ما ویل ودرېږه چې تا ته یې راولم. د مور غېږ کې ماشوم ارامېږي. اوس خو دا دې کرار دی، غږ و غوږ یې نشته، لکه چې ویده شوی. هله بېرته یې ځای ته یوسه چې ویده شي. په کوټه کې یې ډېره ناکراري وکړه. خوارکی لکه چې ستړی شو. لږ نور یم کرار که چې دا کار مې خلاص شي، بیا زه درنه اخلم. د نغري سره ناسته یم، خدای مه کړه د اور سپرغۍ ور وانه لوځي. چې ته هر څومره ووایې زه یې درته کراروم. خو څه، اوس خو زه دیګ پخوم. ته یې کوټې ته یوسه چې له کاره مې لاس اوزګار شو، زه درځم. ښاپیرۍ کاکا ناوې خوارکی ډېر ناروغه دی. یو غم یې وخوره، مې څه به ده، او هم ناروغۍ له حاله ویستلی دی. د همدې لپاره مې تا ته راوست. اوس یې زما غېږې ته راکړه. واخله. بسم الله. جان مور دې درنه زار شي. فهیم بچی مې عقلې، دا خوارکی خو په ځان خبر نه دی. الله خدایه اوس به څه کوم؟ وارخطا کېږه مه. د فهیم بچی مې ایښېدلی تبه ده، څومره تود دی. خدایه ته مې زوی راته جوړ کړې. ژاړه مه، فهیم بېرته ما ته راکړه. ته مې کریم کاکا ته زنګ ووهه چې ژر راشي او فهیم ډاکټر ته بوځي. د کریم کاکا نوم دې راته مه اخله، هغه ته زنګ وهل هېڅ ګټه نه لري. ولې ګټه نه لري؟ که په فهیم بچي مې خدای مه کړه څه چل وشي، خونې د کریم په غاړه دی. څومره ډېر مې ورته وویل، ورته زارۍ مې وکړې چې هلک ناروغ دی، ډاکټر ته یې بوځه. دا دی اوس خدای مه کړه د مرګ حالت ته ورسېد. نو کریم کاکا دې خبره نه منله که څنګه؟ که منلې وای اوس به مې زوی داسې بې سده راته پروت نه وای. کاکا ناوې خیر دی، د دې خبرو پسې مه ګرځه. هر څنګه چې کېږي یوه چاره وکړه چې فهیم ډاکټر ته بوځي، او خدای مه کړه له دې حاله بدتره نه شي. مورې زه ناظر نه پرېږدم، زما روډ یې خوړلی، تاوان ترې اخلم. هله بیا ورغږ کړه چې راووځي. زویه لږ صبر وکړه، دا دی زه هم دې ته راغلی یم. ما جبینې ته مې غږ وکړ لکه چې ناظر کور کې نشته، که نه اوس به راوتلی وای. ناظر په هلکانو لاره موندلې، که سزا ونه ویني نور هلکان به هم ځوروي او له لاسونو به یې شیان چوروي. وی فاطمې خورې ستړی مه شي، والکه ته هم ستړی مه شي، خواره مه شي. دلته مه درېږئ، راځئ د توت د ونې لاندې مې کټ اچولی، هلته کښېنئ، د باغچې سیل به وکئ. زه به درته یوه پیاله چای تیار کړم. کور دې ودان خورې، چای نه څکو. زه امید زوی مې شکایت ته راغلی یو. مور مې رښتیا وایي، ما دلته ستاسو کور ته راوستلې ده. امید رښتیا وایي، که نه راتلم، خو څه مې کړي وای، ډېری په عذاب کړم. آخر مجبوره شوم چې ورسره ستاسو تر کوره راشم. فاطمې خورې زما دې اندېښنه کړه، د څه شکایت ته راغلی یې؟ د ناظر له لاسه شکایت ته راغلی یو، د هغه د لاسه درته شکایت کوم. ناظر کاکا ته ووایه چې خپله له کوټې راووځي. هغه په کور کې نشته زوی جانه، که په کور کې وای او ستاسې غږ یې اورېدلی وای، زما ویلو ته هېڅ حاجت نه و، خپله درته راوتو.
ښه خورې اوس راته ووایې چې ناظر بیا څه کړي دي چې تاسو یې داسې سرګردانه کړي یې؟ زما له لاسه یې روټ چور کړی. څه روټ یې چور کړی؟ الله دې شرمندګي ته وګوره. امید خوارکي ته یې پلار پیسې ورکړې وې، بیا یې د غفار د دوکان نه یو ټوټه روټ پرې اخیستی و. ناظر چې لیدلی روټ یې ترې چور کړی او بیا یې د ده تر مخ زر زر خولې ته کړی او خوړلی دی. وی خدایا د دې ناظر د لاسه به نور څه دیده نه یې وګورم. خیر دی خورې ته خفه کېږه مه. څنګه خفه نشم خورې؟ د کومې ورځې مې چې له ناظر سره واده کړی یوه ښه ورځ مې نه ده لیدلې. هره ورځ یوه نوې لانجه جوړوي، بیا کلیوال زما نه ګیلې کوي. مورې زما روټ. خیر دی زویه ته اوس غلی شه. امیده ګله ته د سر را دې خوا که چې زه دې په سر لاس تېر کړم. شاباس زوی جانه ته ډېر ښه هلک یې. خفه کېږه مه، زه به تا ته نور روټ واخلم. ښه معجبینې خورې د روټ اخیستو نه موږ درته تېر یو، خو ته ناظر ته یو څه نصیحت وکړه چې د ماشومانو سره د کار نه لري. چېرته د ناظر زور چېرته زما د تنکي زوی امید زور کله سره برابر دي. زه خو هر وخت ورته وایم، خو د هغه خوارکي ګناه نه ده خورې. څو ورځې د مخه په ځمکه لوېدلی و او سر یې ډېر سخت ژوبل شوی و، سرې وینې پرې روانې وې. وی دا څه وایې؟ موږ خو د سر ماتېدو نه خبر نه وو. سر یې ډېر کلک مات شوی و. ډاکټر ته یې چې وروستو هغه وویل چې سر یې ډېر سخته ضربه لیدلې ده. یو څو موده به همداسې وي، کله د ماشومانو پېښې کوي، کله یو څه او کله بل څه وایي. خوارکی ډېر مې زړه ورته وسو. زه الله پاک دې درته روغ کړي. ما په ژوند داسې مېږه نه وه لیدلې. څومره ډېرې شیدې یې وکړې. بخې لکه چې مېږه رالویشي. هو ما ویل چې وګورم شیدو کې څنګه ده. ما ته خو داسې خوشحاله ښکاري. خوشحاله یم که نه، ځکه درته خوشحاله ښکارم. نو څه شي ته خوشحاله یې؟ که کومه د خوشحالۍ خبره وي نو ما ته یې ووایه که نه. ته دا وګوره کله دې داسې له شیدو ډک دیګ لیدلی و؟ لکه چې مخکې د شیدو سره اوبه ګډې کړي که څنګه؟ څاڅکی اوبه به م نه دي لا ورګډې کړي، دا ټولې د مېږې شیدې دي. نو مېږه کله دومره ډېرې شیدې کوي؟ نو ولې زه درته دروغ وایم که څنګه؟ مطلب مې دا نه و، خو باور مې نشي چې مېږه دې دومره شیدې وکړي. دا اوس مې ترې راولوشلې. زه حیرانه شوم چې مېږه څنګه دومره ډېرې شیدې کوي. نو بیا خو لکه چې د لالباز خبره رښتیا ده. لالباز درته څه ویلي؟ لالباز راته ویل داسې مېږه به درکمه چې دعا به راته کوي. رښتیا یې درته ویلي؟ زما خو یې په خبرو باور نه کېده، خو اوس چې مې په خپلو سترګو ډک دیګ له شیدې ولیدو نو یقین مې وشو چې داسې مېږه په کور راته ولاړه وي، په مستو شیدو به مو ماړه کړي. مقصد ما ته هر سهار یوه پیاله سوچه شیدې بېلوه چې تمه یې بېغمه شه، په شیدو به موړ شې. د لالباز کور ودان چې دومره ښه مېږه یې راباندې خرڅه کړې. خدای دې خیر ورکړي چې چل در سره نه دی کړی او داسې ښه مېږه یې درکړې. زیاتره مالداران چالاکي کوي، په غوړو خبرو او لاپو شاپو څاروي خرڅوي، خو لالباز را سره دا کار ونه کړ. زه هم لمدې ډارېدم چې څوک د تېرو نه باسي، لالباز د خیر یوسي. ګوره بیا ونه چې سم شی نشي اخیستی. زه ما ملالې پیسې درکړې وې، لالباز ته پکې پاک الله برکت واچوي. ښه ګل مه کوي، یوې خبرې ته دې پام اوسه. کومې خبرې ته؟ په مېږې ډېر پام کوه، هسې نه چې په وخت خواړه ورنه کړي او شیدې کمې کړي. بېغمه اوسه، له ځانه به م پرې ډېر پام کوم، داسې به یې وساتم چې شیدې له اوس نه م زیاتې شي. که ښه ساتنه یې وشي نو دا ځای یې نښه چې شیدې به یې له دې هم زیاتې شي. السلام علیکم پردله. وعلیکم سلام. ستړی مه شې کریمه، خدای دې خیر کړي. څنګه داسې ورخطا یې صاحب مهربانه؟ پوښتنه یې مه کوه پردله. ولې څه شوي؟ خدای مه که بیا خو دې چا سره جنګ نه دی کړی؟ نه جنګ مې نه دی کړی، په منډه دوکان ته راغلم، زړه مې ستړی شو. نو چې جنګ دې نه دی کړی بیا څه خبره ده صاحب مهربانه چې په منډه راتلي؟ خبره داسې ده پردله چې فهیم زوی مې سخت ناروغه دی، باید زه ډاکټر ته ورسوم. نو چې زوی دې ناروغ دی دلته څه کوي صاحب مهربانه؟
زر ځان کور ته ورسوه او زوی د ډاکټر ته یوسه که نه. همداسې کوم، خو نو څه؟ جیب مې تش دی، د درملو پیسې را سره نشته. ښه نو زه څه خدمت وکړم صاحب مهربانه؟ ته داسې وکړه چې لږې پیسې راکړه، بیا به وروسته سره حساب کوو. اوه ولا ډېر بد وخت کې د راباندې غږ وکړه صاحب مهربانه. جیب مې داسې خالي دی چې پوښتنه یې مه کوه. د ټوکو نه تېر شه پردله، زر جیب ته لاس که او پیسې راکړه چې ناوخته نه شي. 100 ځله به مې درکړی وي صاحب مهربانه، خو چې وی را سره چې نشته نو څه وکړمه؟ ګوره پردله هسې بانې مه کوه، زما پیسو ته ضرورت دی، زر جیب ته لاس که او پیسې راکړه. داسې خبرې خو مه کوه کریمه مهربانه، ما له تا نه کله پیسې منې کړي، پیسې هېڅ معنا نه لري. زه یې درنه په سوال نه غواړم پردله، په دوکان کې در سره شریک یم. بېشکه چې را سره شریکي صاحب مهربانه، خو یو ځل مې درته وویل چې نشته، که وی را سره نو خامخا به مې درکړی وی. څنګه در سره نشته؟ خپله پوهېږي چې په دې ورځو کې بازار څومره خراب دی صاحب مهربانه. دا هره ورځ چې بېشماره پیچکاریانې خرڅوي، پیسې څه شوې؟ پیچکاریو کې خو ستا برخه نشته صاحب مهربانه، هغه را سره یو ملګري امانت ایښي، هماغه ته یې خرڅوم او پیسې ورته سپارم. زه اوس تا سره باز ته نه یم راغلی پردله، هسې مې وخت مه ضایع کوه، پیسې راکړه چې زر ځان کور ته ورسوم. که زما په خوله دې باور نه شي راشه دخل وګوره چې خالي پروت دی. د تا نه مې دا تمه نه وه پردله چې په داسې سخت وخت کې مې په ښه رانغلی نو بیا در باندې څه کوم؟ که وایې چې له چا نه درته په منډه قرض را واخلم صاحب مهربانه. ضرورت نشته، زه به خپله څه غم وخورم. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. کریم ورخطا خپل دکان ته راغی او له پردل څخه یې پیسې وغوښتې چې فهیم کلینیک ته یوسي، خو پردل په چالاکۍ د پیسو له ورکړې انکار وکړ او کریم یې خالي لاس پرېښود. اوس به له ډاکټر څخه واورو چې ولې ښاپېرۍ ملامتوي او د فهیم په هکله هغې ته څه وایي. ډاکټر صاحب اجازه ده؟ راځه راځه په دې چوکۍ باندې کېنه. د فهیم ناروغي څه ده ډاکټر صاحب؟ معاینات خو بې شوي وي. هو فهیم سینه بغل دی، معاینات یې مو وشول، اوس به دوا ورکو. وی سینه بغل دی؟ ډېر خو به پرې سخت شوی نه وي. ډېره اندېښنه مه ورته کوه، موږ دوا ورکوو، شفا ورکوونکی الله دی. د دې بدرنګې ناروغي د مخ ورک شي. فهیم یې ډېر وځوراوه، خدای دې مسلمان ځنې ساتي. شاید دومره یې نه وی ځورولې، خو په وخت مو کلینیک ته نه دی را رسولی، ځکه یو څه کمزوری کړی. پوښتنه مه کوه ډاکټر صاحب، یو څه نه بیخي زیات یې کمزوری کړ. ګرد سپین مخ یې تک زیړ شو. خو بیا هم درته وایم چې ډېره اندېښنه مه ورته کوئ، روغ به شي که خیر و. خدای دې روغ کړي. ما چې ناروغ وکوت د ناروغۍ ډېر وخت وتلی، ولې مو په اولو ورځو کې کلینیک ته نه راوړو؟ هو ډاکټر صاحب، په اوله ورځ کې مو ورته پام نه شو، ځکه مو دلته رانه وړ. نه نه،
بل وار داسې بېغوري مه کوئ. ماشوم چې ناروغ شي خامخا یې ډاکټر ته ورښکاره کوئ. که په ماشومانو پام ونه شي ناروغي یې ډېره سختېږي. سمه ده، بیا به داسې نه کوو. اوس نو ستاسو ناروغ بستر وو، ښه دی چې دلته د ډاکټرانو تر نظر لاندې وي. څه بستر کوئ؟ ما خو درته وویل چې د اندېښنې خبره نه ده، ښه ده چې دلته نږدې وي. هره ورځ به یې مونږ ګورو او معاینه کوو به. سمه ده ډاکټر صاحب، فهم که په بستر کېدو ژر جوړېږي نو لا ښه خبره ده. هو بستر ورته ښه دی. نو څو ورځې به دلته وي؟ مطلب مې دا دی چې څو ورځې به بستر وي؟ دا نو اوس درته نشم ویلی، د ناروغ په روغتیا پورې اړه لري. که زر ښه شو بیا یې زر رخصتوو، خو که یې ناروغي وغځېده بیا به نو یو څو ورځې دلته وي. خدای دې زما فهم زوی روغ کړي، زه خو هر وخت دعاوې کوم. ګلالۍ ته مې ویلي چې بستر ورته تیار کړي، همدا اوس یې بستره وو او زمونږ تر نظر لاندې به وي. سمه ده، زه به نسخه ولیکم. دا درمل ورته له بیرونه راوړئ. هلته وګوره مجیبه. څه شی دی؟ دې خواته وګوره، امید را روان دی. داسې یو بلې خواته ګورې لکه له چا چې راتښتېدلی وي. اوهو، دا خو رښتیا هم په منډه دی. را روان دی خواته دی، خو مخ یې شاته اړولی. که یې پښه په ځمکې کې بنده شي ډېر بد به ولویږي. اوهو، ښه ده چې په کوز کلي کې مې تاسو هم ولیدی. ستړي مه شئ. ته ستړی مه شي امیده. په دا کڅوړه کې څه شی دی امیده؟ لکه چې له کوره دې څه شی راتښتولی دی چې داسې په منډه یې. خوشي خوشي مه خانده مینې، په کڅوړه کې مې له کوره دیګ راوړی، کتغ پکې دی، پلار دی وروړم. نو له ډوډۍ سره داسې وارخطا والی یې؟ هو، ما او مینې له لرې ولیدې چې تیز تیز را روان وې او شا شاته دې کتل. د ناظر له ویره په منډه را روان وم او شاوخوا مې کتل. تاسو ته ولې خندا درځي مجیبه؟ نو ناظر کاکا خو دې خوري نه چې ترې ډارېږې. خو په هره خبره باندې خاندې مینې. له ناظر کاکا ډارېدې؟ ولې؟ هغه دې نو څه کوي؟ پرون مې له دوکان نه ځان ته روټ اخیستی و او ناظر کاکا پرې را منډه کړه او زما لاس یې وتښتاوه، ډوړې خولې ته واچو ژر ژر یې وخوړ. دا څه وایې امیده؟ رښتیا درته وایم. نو ناظر کاکا خو لیونی شوی نه وي چې له خلکو خوراکي شیان تښتوي او خوري یې. زه څه خبر یم؟ نو بیا تا څه ورته وویل؟ څه به مې ورته ویل، نارې مې پسې وکړې خو خبرې ته یې بیخي غوږ نه نیوه، په منډه لاړ. عجیب سړی دی. بیا مې مور له لاسه ونیوم او د ناظر کاکا ښځې ته ورغلو او پرې خبره مو کړه. هغې ویل چې ناظر کاکا لوېدلی او سر یې په ډبره لګېدلی، ځکه داسې کارونه کوي. بیا خو نو ګیله ماته نه کوه. کاشکې ناظر کاکا نن زموږ کلي ته راغلی وای. پرېږدی، ښه دی چې لیدلی دې نه دی. څه یې کوې مجیبه؟ ملنډې به پرې ووهو او ساعت به پرې تېر کړو. هسې مو هم دا څو ورځې شوخي نه ده کړې. دا ښه کار نه دی مجیبه، ناظر کاکا لوی سړی دی، موږ په هغه باندې ملنډې نه وهو. ځوانې مرګه دې نشم، ته صبر چې دلته مې په دسمال کې یو څه شی راوړي دي. ترورې څه دې کول، په کور کې شکر هر شی شته، هیڅ شي ته حاجت نشته. شکر چې شته، خدای دې نور نعمتونه هم در په برخه کې. دغه دسمال ګنډه رانه ډېره کلکه شوې ده، ځوانې مرګه دې نشم. دغه خلاصه شوه. دلبرو ترورې، همدا چې ځان دې ستومانه کړی او پوښتنې ته راغلی بس و، دا دې ولې راوړي؟ یو څو دانې هګۍ مې ایښولې دي، دا واخله، شم زوی ته دې ورکړه چې ویې خوري. کور دې ودان ترورې، موږ او تاسو خو سره ګاونډیان یو، غوټې لورې، بیا د ناروغ پوښتنه کې خو الله تعالی ډېر زیات ثواب ایښی دی. ځوانې مرګه دې نشم، دغه شرط چېرته دی؟ لږ مخکې زړه کور کې په تنګ شو، پلار یې مېږې څرولو ته ایستلې، دا یې ورسره و چې د باندې پټیو کې ګرځم. رښتیا اوس یې سترګې څنګه دي؟ هماغسې دي که ښه شوي دي؟ دلبرو ترورې، پلار یې کلینیک ته واروست، ډاکټر کتلې او معاینه کړي وو. څه یې ورته ویلي چې د سترګو خوږې د څه شي اثر و؟ خدای خبر چې د زوی خوراکي مې ولي او ناڅاپه په سترګو درد شو. ډاکټر یو څو قسمه دارو ورکړي، هغه هم لا خلاص شوي نه دي. ځوانې مرګه دې نشم، خامخا مالام او د سترګو څاڅکي به یې ورکړي که نه؟ هو، هغه هم دی او څه نوره دوام ده. یو قسمې خوراکي ده
او یو دوه قسمه نورې د استعمالېدو ده په ملام سترګې غوړوي. د دارو سره به اوس ګوند لږ جوړ شوی که څنګه ځواني مرګه ځنې شم. چې رښتیا درته ووایم هېڅ فرق یې نه دی کړی. اول سر کې لږ د سترګو اوښکې ورسره کمې شوې وې، خو اوس بیا هماغسې دی. د سترګو له درده ډېر شکایت کوي. خدای پاک دې درته روغ کړي. دلبرو ترورې ډېره مې ورته اندېښنه ده. هېڅ ورته نه پوهېږم چې ولې مې شام زوی ته یو په یو د سترګو مرض پیدا شو. خدای دې له ړندېدو نه وساتي. کله کله مې زړه کې ډېره سودا شي. سترګې خو ډېرې نازکې دي. له اندېښنو څه نه جوړېږي لورې، دعا ورته کوه. د مور دعا د زوی په حق کې قبلېږي. څنګه دعا ورته نه کوم؟ یوه شېبه مې له زړه نه هېر نه دی. نو بیا یو بل کار وکړه غوټې، ځواني مرګه ځنې شم. دارو یې چې خلاص شو یو ځل بیا ډاکټر ته ورولله، او که بیا یې هم دلته علاج ونه شو لالباس ته ووایه چې د ولایت روغتون ته یې بوځي. وربله مې ډاکټر هم همدا ستا خبره کړې ده. که زموږ مرستې ته د حاجت وي خامخا یې راته ووایه. ځواني مرګه ځنې شم، ملک به دې سره مرسته وکړي. وی خدایه دا به څنګه شي؟ دارو یې راته له درملتونه ولیکل. کاشکې یو بل څوک وای چې دارو یې راته راوړي وای. خاپیرۍ و خاپیرۍ دا خو د کریم غږ دی. خاپیرۍ تا ته وایم. کریمه شکر چې راغلې. ولې دې دومره ځنډ وکړ؟ وایم خوارکی جوړ نه دی، ناروغي ډېره سخته ده. ناروغي څه ده؟ ډاکټر وکړ ویلې چې زنه بغل دی، ټټر یې تخته شوی او په سختۍ ساه باسي. خدای دې پیڅه نه کوي. دومره سخت دی چې ډاکټر وویل همدلته دې بستر شي. له بسترې کېدو پرته علاج سخت دی. کریمه وایم زوی ته مې ډېره خفه یم. ډاکټرانو وویل چې په کور کې علاج نه کېږي. خاپیرۍ زه ستا نه هم ډېر ورته خفه یم. له خفګانه څه نه جوړېږي. ډاکټر ملامته کړم چې ناوخته مو راوستی. که مو وخت یې راوستی وای ژر علاج کېدی. پر پای بیچاره دې ډېر ظلم وکړ. کاشکې دې اول سر کې راوستی وای. بیا تر اوسه چېرته وې؟ لږ د مخه خو به راغلی وای. څه ووایم؟ د پیسو پیدا کولو لټه مې کوله. ډېره زیاته لټه مې وکړه. د ډېرو کسانو مې خواست وکړو. نو پیسې دې پیدا کړې که څه؟ نه کار چاته مې سوال وکړو، هېچا هم پور رانکړو. دا نسخه واخله. وایم زوی ته دې له درملتونه دوا راوړه. په جیب کې مې یوه افغانۍ نشته. دوا به په څه شي راوړم؟ د درملتون خاوند یې چا سره پور نه کوي. صبر زما سره شته. څه شی؟ تا سره شته؟ هو دلته مې جیب کې دی، خو د جیب خوله مې ګنډلې ده. ما ویل چې رانه په لارې کې ونه ولیږي. اوه ولې دې ګنډله؟ زر یې راوباسه. لږ صبر وکړه. دا د جیب خوله مې وسپړله. در سره وایخله. رایکه ولې دې مخکې راته نه ویل چې پیسې در سره شته؟ مخکې را سره نه وې، څنګه مې درته ویلي وای؟ دا پیسې دې کمه کړې دي. اوس د دې خبرو وخت نه دی. ولې نه دی؟ ته ژر درملتون ته لاړ شه او د فهیم دوا راوړه چې ورته شروع یې کړي. نورې خبرې به بیا وروسته کوو. سمه ده، زه نو درملتون ته لاړم، دستي دوا ورته راوړم. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه.
د شمس پوښتنې ته راغلې وه. غوټۍ وویل چې شمس یې کلینیک ته بولی و او د سترګو لپاره یې درمل ورته واخیستل، خو تر اوسه درملو اغېزه نه ده کړې او شمس زوی اوس هم د سترګو له درده ځورېږي. اوس به بیا هم له غوټۍ څخه واورو چې د خپل کاروبار په هکله شازیې ته څه وایي. ستړې مشې غوټۍ خورې، څنګه یې ښه یې؟ ته ستړې مشې شازیې، د خدای شکر دی ښه یم. ته خپله څنګه یې؟ خیر اوسې. کور کې مو څه حال دی؟ تر اوسه خو کراري ده. ستا بچیان ښه دي؟ ښه دي، بیخي ورکه یې، لکه چې د لمڅي جوړولو کار دی ښه روان دی. کاش چې ښه روان وای. ټوله میاشت کې یو لینڅی هم نه دی خرڅ شوی. زه اندېښنه ورته مه کوه، ټول کارونه خراب شوي. خدای دې وکړي چې بیرته کارونه ښه شي. آمین. لکه چې ستا د روب جوړولو کار هم په ټپه ولاړ دی که څنګه؟ هو، پخوانی مزه یې نشته. ښه رښتیا چېرته روانه یې؟ پلار کره مې ځم، دا ډېر وخت نه یم ورغلی. ما ویل چې پوښتنه یې وکړم. زه خو وایم چې راځه موږ کره به دمه جوړه کړې، بیا به ورشي. خوشحاله اوسې. رښتیا لالباس څنګه دی؟ څه کارمار کوي که بیکاره دی؟ شکر ښه دی. دا ډېر وخت بیکاره و، خو اوس یو کار پیدا کړی. دا خو د خوشحالۍ خبره ده. څه یې شروع کړي؟ هره ورځ د ولسوالۍ بازار ته یو سطل شیدې وړي. هلته یې کوم دکاندار سره خبرې کړي. لکه چې شیدې مو پر ځان باندې کړې؟ نه، خدای دې نه کړي. خپله یې خورو او بازار ته یې لیږو. نو ستاسو میږو خو پخوا دومره شیدې کولې چې لا ستاسې بس کېدې. همداسې وه خورې، خو اوس شکر دی میږو شیدې زیاتې کړي. نو څنګه یې شیدې زیاتې کړې؟ لالباس میږو ته د شیدو زیاتوالي پچکارۍ راوړي، له هغې سره یې شیدې زیاتې کړي. ټوکې مه کوه غوټۍ، سمه خبره راته وکړه. ټوکې نه کوم، رښتیا وایم. ما خو تر اوسه لا چا نه و اورېدلي چې داسې پچکاری هم شته. دا دی، له ما دې واورېدل. د ولسوالۍ بازار کې د پردل دکان کې خرڅېږي. دا پچکاری لالباس ته کوم وترنار ښودلې؟ نه، وترنار خو ورته نه دي ښودلي. لالباس خو هوښیار انسان دی، یو ځل به یې له کوم وترنار سره په دې اړه مشوره کړې وای. دا خبره ما ورته وکړه شازیې، خو هغه ویل چې هېڅ خبره هم نشته. هسې نه چې خدای مه کړه دا پچکاری میږو ته کوم ضرر ونه رسوي. لالباس ویل چې دا پچکاری میږو ته تاوان نه لري. ما چې څومره اورېدلي په خپل سر څارویو ته پچکاری ښې نه وي. یو ځل یې پوښتنه وکړئ چې کوم سرخوږی درته جوړ نه کړي. مینې، او مینې، درغلم پلاره. ژر راشه لورې. څه وایې پلاره؟ داسې وکړه لورې چې دا سودا دې مور ته ورکړه چې پر ځای کړي. سمه ده، خو ته چېرته ځې؟ زه ځم چې نور کارونه مې پاتې دي. سمه ده. مینې، په څه پورې دې وخندل؟ هسې. سمه خبره راته وکړه لورې چې په څه پورې دې وخندل؟ هسې په هسې خو څوک نه خاندي. د سودا کڅوړه مې چې ولیده، د امید خبره را یاده شوه، ځکه مې وخندل. امید درته څه ویلي چې تا ته یې پر یادېدو هم خندا درځي؟ امید ویل چې ناظر مې بله ورځ له لاسه روټ وتښتوه او ویې خوړه. ما ویل ښه دی چې له تا یې سودا نه ده تښتولې. امید باسې ټوکه کړې وي لورې. ناظر خو څه ماشوم نه دی چې داسې کارونه وکړي. ټوکه یې نه کوله پلاره، رښتیا یې ویل. یاره زما خو باور نه شي. زما اول باور نه کېده، خو مې ټوله کیسه وکړه. ښه، نور یې څه درته ویل چې ناظر ولې د خلکو لاسونه نه شیان تښتوي؟ هغه خو غټ سړی دی. زه هم نه پوهېږم، خو امید ویل چې د ناظر سر زخمي شوی او ضربه یې خوړلې، ځکه داسې ګډوډ کارونه کوي. زه خو له دې نه وم خبر چې سر یې زخمي شوی. امید درته ونه ویل چې سر یې په څه شي زخمي شوی؟ نه، پوښتنه مو ترې ونه کړه. زه شکر چې ژوندی پاتې شوی، خو رښتیا امید درته کله دا خبره وکړه لورې؟ پرون ما مجیب لوبې کولې چې امید مې ولید.
د خوړو لوښي یې لاس کې نیولي وو او په ویره ویره روان وو چې هسې نه بیا یې ترې ناظر وتښتوي. امید هسې ډارېدلی، فکر نه کوم چې ناظر دې هره ورځ له چا څه وتښتوي. امید ویل چې ناظر کاکا بیخي لیونی شوی. خدای دې نه کړي، ناظر خو ډېر بې بد انسان دی. پلاره موجب غواړي یو کار وکړي. کوم کار لورې؟ امید ته یې ویل چې کاش ناظر کاکا یو ځل زموږ کلي ته راشي. ښه نو چې راشي ولې؟ موجب ویل ملنډې به پرې ووهو، ساعت به مو تېر شي. ښه دی چې زه دې خبر کړم. موجب اوس چېرته دی؟ ته ورته غږ وکړه. بیرون وتی. زه به یې پوه کړم چې داسې کار ونه کړي. اوبال دی، په انسان ریشخند وهل سم کار نه دی. ما ورته دا خبره وکړه چې له دې کاره تېر شي. ښه ځه لورې، ته دا سودا یوسه، زه چې راغلم موجب به پوه کړم. عاقلې څه وایي بابو؟ دلته راشه. دا دی درغلم. یو احوال به پرې واخلم چې هلک څنګه شوی. څه وایي بابو؟ دلته نږدې راشه، کښېنه. سمه ده. دا دی کښېناستم. دا واخله، د کریم شمیره راته پیدا کړه. په ما خو ټکه لوېدلې، په ټلیفون کې د چا شمیره هم نشم پیدا کولی. رایکه دغه ده، د کریم کاکا شمیره مې پیدا کړه. خالی شمیره یې څه کوم؟ زنګ ورته ووهه چې ورسره وغږېږم. خدای خبر چې هغه هلک به څنګه شوی وي. سمه ده بابو. دا دی زنګ ورغی. سلام علیکم مورې. ستړی مه شې کریمه. ته ستړی مه شې مور جانې. څنګه یې؟ په کور کې چال دی؟ شکر دی ټول ښه دي. د چا په سر کې هم درد نشته. ته څنګه یې؟ فهیم څنګه دی؟ ښه دی مورې، بد نه دی. ډاکټران څه وایي؟ ورته ووایه چې داسې درمل ورکړي چې لمسی مې زر روغ شي. هغوی زما خبرې ته غوږ نه نیسي مورې. ډاکټران په خپلو کارونو باندې ښه پوهېږي. اوس څنګه دی؟ لږ ښه شوی که نه؟ ډاکټر درمل ورکړي، د هغې سره یو څه فرق کړی. ورځ په ورځ ښه کېږي که د خدای رضا وه. د خدای شکر دی چې ښه کېږي. نو بیا ولې کور ته نه راځئ؟ په کلینیک کې څه کوئ؟ دا خو زمونږ کار نه دی مور جانې. ډاکټران هم نه پرېږدي. تر څو چې ډاکټر اجازه رانه کړي، فهیم به همدلته بستر وي او کور ته نه شو درتللی. وی د خدای ډاکټران یې کوي، هسې سړي ته ځاور ورکوي. د فهیم دپاره دعاګانې کوه مور جانې چې زر ښه شي. دعاوې خود کوم ورته. خدای د خپلې لارې ورته دارو کړي. خیر ویسې مور جانې. دا ستا دعاګانې د اولادونو نسوي دپاره هر څه دي. خو دا دې راته ونه ویل چې فهیم به څو ورځې لا بستر وي. زه نه پوهېږم چې څو ورځې به لا دلته یو. خو هر وخت چې فهیم روغ شي او ډاکټر راته وویل بیا به که خیر کور ته درځو. ښه لمسی مې د خدای نه خوږوي. ځه په مخه دې ښه شه کریمه. خدای پامان. خیر ویسې ګل مه کوي. بس په چاینکه کې دغه یو ګیلاس شیدې پاتې وې، نورې نشته. دا څه وایې ګل مه کوي؟ رښتیا وایم، همدا یو ګیلاس وې چې په خپلو سترګو یې وینې. وګوره چاینکه تشه شوه. تا وخوړې که نه؟ نیم ګیلاس مې ځان ته جلا کړې وې، هغه مې وخوړې. نو دا کمې شوي ولې دي؟ اول خو داسې نه وې. نوره زه هم پرې نه پوهېږم غفاره، خو په اولو ورځو کې مېږې ډېرې ښې شیدې کولې، مګر اوس 2 ګیلاس هم نه پوره کېږي. خیر یوازې نن به همداسې وي. زه خو یم چې مېږه به وږې وي، بېرته به یې شیدې ډېرې شي. مېږه نه ده وږې، خور مې له وخور ته ډک کړی و. یوازې دا نن هم نه دی، پرون یې همدومره لږې شیدې وکړې. عجیبه ده وله. لعلباز ما ته مېږه په 3 پیالو شیدو را کړې وه. دروغ یې راته ویلي که څه؟ دروغ یې خود درته ویلي. ډېر ډاډه و، ویلې چې همدا مېږه مې په ټولو کې ډېره پیاوړه ده. په تا مې لورېږي، ځکه یې درکوم. په ډېرو خبرو پسې سر مه ګرځوه. مېږه در سره بوزه، د لالباز په دروازه کې یې ورخوشې کړه او سیخ ترې راځه. لیونی خو نه یم ګل مه کوي. په مېږه مې پیسې ورکړي دي، اوس یې څنګه خوشې لالباز ته ورکړم؟ پیسې دې بېرته ځینې واخله. زه هم داسې نه وایم چې یوازې مېږه ورکه، پیسې خو به خود درکوي.
داسې خو نه کوم ګل مکۍ. ولې د خپل دنیا غم نشته در سره؟ نه هغه خبره نه ده. کاشکې مې اول دا کار نه وای کړی. ما ته چا ویل چې له لالباز نه میږه واخله. اوف افسوس. خوشې ساړه او سیلي مه باسه. اوس کار ته کار تیر دی. ورشه پیسې دې ترې واخله. لاس تر زنې کېناستل ګټه نه کوي. ته اوس ما ته پیغورونه مه راکوه. د سودا له قانونه خبره نه یې او زر غږېږي. څوک چې یو وار سودا وکړي بیا بیرته نشي پښیمانه کېدی. بیا نو ورته کښېنه دغه یو ګیلاس شیدو ته. نو څه وکړم وښځې؟ لالباز جنجال را سره کوي. زم دوکاندار یم. څوک چې یو شی راڅخه واخلي بیرته یې پیسې نه ورکوم. ګوره سړیه زه داسې نه درته وایم چې ورشه او جنګ ورسره وکړه. په نرمه ورته ووایه چې میږه دې هغومره شیدې نه کوي لکه چې تا یې ضمانت کړی و. زه به یو وار لالباز سره وغږېږم چې هغه څه وایي. بیا به ګورو.